بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړم د هغه خلکو فضیلت بیان کړم چې هغوی د الله رب العزت له ویرې نه پاک لمني غوره کوي، له ګناه نه ځان ساتي، د خپلې ځواني ساتنه په اسلام کې کوي، دا نه چې د خپله ځواني په فساد، په منکراتو او په فجایو کې تیره کړي. د انسان نیکمرغي په دې کې ده چې د دین په لاره روان شي او د الله رب العزت قانون او شریعت ته غاړه کیږدي. په شریعت کې دوه خبرې دي، یو اوامر دي او بل نواهي. په کومو څیزونو چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی هغه عملی کړي، دا د شریعت قانون دی. او د کومو څیزونو نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه رب العزت نهیه کړی د هغه نه ځان بچ کړي، دا هم د اسلام او د شریعت قانون دی. الله رب العزت فرمایی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. الله رب العزت فرمایی څه چې پیغمبر تاسو ته درکوي هغه واخلئ، او له څه شي نه چې هغه تاسو منع کوي له هغه نه منع شئ، له الله نه وویرېږئ، الله سخت سزا ورکوونکی دی. که تاسو د الله رب العزت اوامر د خپل معمول ونه ګرځوئ، په هغه باندې عمل ونه کړئ، او د کومو څیزونو نه چې الله او د الله رسول نهیه کړی د هغه نه ځان ونه ساتئ، نو بیا پوه شئ چې الله رب العزت تاسو ته عذاب درکوي. واتقوا الله، د الله نه بیا وبیرېږئ، ځکه ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب ورکوونکی دی. نو راشه ګرانه ځوانه، ته د الله پیغام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوره، د قرآن او د احادیثو په رڼا کې د خپلې ځواني ساتنه وکړه. ځواني دې د دین په خدمت کې تیره کړه، ځواني دې په دې کې تیره کړه چې د اسلام جنډه د اسلام په ځمکه باندې ورپیږي. د کفر، شرک، خرافاتو او د بدعاتو په مقابل کې مبارزه وکړه. ځواني دې په دې کې تیره کړه، داسې نه چې ځواني په فساد، په فحشا او په منکراتو کې تیره شي او الله رب العزت تانه په آخرت کې بیا پوښتنه وکړي. که د هغه مسلمان په مخ کې چې په شریعت عمل کوي د جنت یادونه وشي، نو ټولې دنیوي چارې پرېږدي او د الله لور ته متوجه کیږي، تر څو هغه هم د جنت په قافله کې شامل شي. په همدې توګه که د مؤمن په مخ کې د دوزخ د اور یادونه وشي، ویښته یې زیږیږي، له سترګو نه اوښکې بهیږي او په عبادت کې زیاتوالی راځي. آیا کله چې د ستا په مخ کې د جنت یادونه شوې، د الله د نعمتونو یادونه شوې، تا دنیوي چارې پریښي، د هغو کسانو په لاره باندې روان یې چې غواړي هغوی د الله په نعمتونو کې ننوځي، او کله چې د جهنم د اور یادونه شوې، آیا د الله نه ویرېدلی؟ نن ورځ په سلګونو ځل په محرابونو کې، په مساجدو کې، په راډیوګانو کې موږ ته د الله نعمتونه هم ذکر کیږي، د جنت یادونه هم کیږي، د جهنم د اور یادونه هم کیږي، خو کله موږ ونه یېرېدلو. دا ولې؟ ځکه زموږ زړونو زنګ نیولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان هذه القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید اذا اصابه الماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی دا زړونه داسې زنګ نیسي لکه څنګه چې اوسپنې ته اوبه ورسیږي هغه زنګ نیسي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي یا رسول الله وما جلاؤها،
په څه باندې دا د زړه زنګونه لرې کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې قرآن ډیر ولئ او مرګ یادوئ. نو درنو ځوانانو راشئ د خپلې ځواني ساتنه وکړئ، قرآن تلاوت کوئ، مرګ یاد کړئ چې یو ورځ به الله رب العزت ته ورځو او الله به د خپل حضور کې دروي. ملکې به په قبر کې زموږ نه پوښتنه کوي او د چا د هڅونې او له دوزخ نه د ویرېدلو نتیجه باید همدا وي چې هغه بنده له الله جل جلاله څخه هیله ولري او له دې سره سره د الله رب العزت نه وویرېږي هم. طبیعي خبره ده چې د جنت او دوزخ په یادونې سره زړه اغیزمن کیږي او په سیده لار برابریږي او دا هغه زړه دی چې له ایمان نه ډک وي نو سمدستي د الله رب العزت لور ته متوجه کیږي. او کومه زړه چې د ایمان نه ډک نه وي په هغه باندې کله هم د دین خبره تأثیر نه کوي. یا الله زموږ زړونه د ایمان له نور نه ډک. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغو جلیل القدر صحابه و کرامو نه دی چې په دنیا کې هغه ته زیری د جنت ورکړی شوی، خو کله به چې مبارک په قبرونو باندې تیرېده دومره به یې وجړلې چې د اوښکو له وجې نه به یې ږیره مبارکه لمده شوه، حتی اوښکې به په ګریوان روانې شوې. د هغه نه پوښتنه کیږي چې تاسو که د جنت او د دوزخ یادونه کیږي دومره نه جاړي، اما چې کله د قبر یادونه کیږي یا په قبرونو تیریږي سخت جاړي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ان القبر اول منزل من منازل الاخره. قبر اولنی کور د کورونو د آخرت نه دی. که په دې کې کامیابه شوې او وروسته بیا آساني د څه مشکل نشته، خو که په دې کې ناکامه شوې وروسته بیا ډېرې سختې سختیانې دي، الله څخه به بیا ډېر په مشکل باندې د الله د عذاب نه خلاصیږي. نو درنو ځوانانو خویندو او ورونو راشئ د الله دین ته متوجه شئ، د الله او د الله د رسول پیغام واورئ چې هغه موږ ته څه پیغام لري او موږ په څه څیزونو باندې اخته یو. موږ ته هغه خبره معلومه ده چې له عمله یو انسان له کوشش سره سره په نیغه لار نه برابریږي، او هغه خبره دا ده چې د انسان زړه د دنیا له مینې ډک وي او کله چې جنت ته د تللو په هیله آخرت ته تیاری شروع کړي نو د دنیا ډیر شیان مخې ته خنډ کیږي. حقیقت دا دی چې د دنیا مینه د یو څو څاڅکو اوښکو په تویولو سره نه ختمیږي، بلکې د ختمولو لپاره یې پکار ده چې سړی په پوره توګه د الله رب العزت لور ته متوجه شي. نو ګرانه ځوانه د دنیا په ژوند باندې مه دوکه کیږه، د دنیا په خوندونو باندې مه دوکه کیږه، د دنیا په څو ورځیني ژوند باندې د خپل ابدي ژوند مه تباه کوه. خپل عمل ته متوجه شه، خپل اخلاقو ته متوجه شه، خپل جامه او خپل لباس ته متوجه شه، د خپل تشخص او چهرې ته متوجه شه چې آیا د دین سره او د محمد رسول الله د ویناو سره تړاو او موافقت لري که نه. د دنیا محبت او د دنیا مادیات دی تا د دینه معنی ونه ګرځوي چې د الله لور ته متوجه شي. الله ته ورشه، دنیا پرېږده. همدارنګه درنې خورې د دنیا په ژوند باندې مه دوکه کیږه. دا څو ورځې لنډ ژوند دی، څومره که ژوند وکړې بیا به یو ورځ مرګ تا ته رارسیږي، ستا ور به ډبوي. د محدود ژوند لپاره ابدي ژوند مه تباه کوه. د الله نه وویرېږه، جامې ته دې وګوره، اخلاقو ته دې وګوره، ویناو ته دې وګوره او کردار ته دې وګوره. د صحابیاتو رضی الله عنهم مبارک سیرت مطالعه کړه چې هغوی په خپل ژوند د اسلام لپاره څنګه تیر کړی او تی باید څنګه تیر کړي. راشئ د خپلې ځواني ساتنه د اسلام په چوکات کې وکړئ، په اسلام کې او د اسلام د خدمت لپاره یې صرف کړئ، دا نه چې په فساد او په فحشا کې تیره کړئ او په آخرت کې به الله څخه بې سخت مسئول یاست. که یو مؤمن بنده خپل نظر له حرامو شیانو، له پردیو ښځو او هر هغه څه نه منع کړي چې کتلې حرام دي، نو په خپل زړه کې به د ایمان یو عجیبه غوندې خوږوالی محسوس کړي. الله رب العزت به یې پاکلمنی کړي، او څوک چې پاکلمني غوره کړي الله رب العزت ترې لوی او واړه مصیبتونه لرې کوي، له بربادي نه ژغوري، له فسق او فجور نه پناه ورکوي او د ګناه له ځای نه لرې ساتي. او همدا هغه خلک دي چې په دنیا او آخرت کې به سرلوړي وي، په عزت سره به الله ته ولاړ وي.
چې موږ لا تروسه پورې په خپلو زړونو کې د ایمان خوږوالی نه دی حس کړی، په فتنو او په مصیبتونو کې اخته یو، د فسق او د فجور مجلسونو ته وردرومو او ورځو. د دې لوی لامل دا دی چې موږ خپل نظر له حرامو شیانو نه دی بند کړی. حرامو ته ګورو، حرام اورو، حرام وینو، نو څنګه به الله رب العزت موږ د فسق او د فجور د مجالسونه بند کړي؟ که غواړئ چې الله هم د مصیبتونو نه وساتي، که غواړئ چې الله مو له آفتونو نه وساتي، که غواړئ چې الله رب العزت هم له ګناهونو نه وساتي، د خپل د نظرونو ساتنه وکړئ، ځان پاکلمنه کړئ، پاکلمني غوره کړئ، فساد، منکرات او فجایع پرېږدئ. قرآن کریم د پاکلمني په فضیلت کې څه وایي؟ سورة نور کې الله د 30 آیت نه 31 آیت پورې فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله رب العزت دلته نارینهو ته وایي چې تاسو د خپل نظرونه ښکته وساتئ، د خپل د نظرونو کنترول وکړئ، حرامو ته مه ګورئ او د خپلو اخلاقو ساتنه وکړئ، بد اخلاقي مه کوئ. همدارنګه الله رب العزت دغه وینا مسلمانانو خویندو ته کوي چې تاسو هم حرام سیزونه مه ګورئ، د خپلو د نظرونو ساتنه وکړئ او په پای کې الله تفصیل کوي ذلک اسکا لهم، دا دوی لپاره ښایسته او غوره دی. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې موږ ته د نیکې لارې هدایت وکړي تر څو د خپلې ځواني ساتنه وکړو او د خپله ځواني د دین خدمت لپاره مصرف کړو، دا نه چې د خپله ځواني په فساد او منکراتو او فجایعو کې تیره کړو. نور به واورو قدرمن اورېدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ننګ لرم، غیرت لرم، مینا د سنګر لرم، وار کوم گزار کوم، دا خوی د عمر لرم، وار کوم گزار کوم، دا خوی د عمر لرم، ماتی می ورکړی دا لوی قدرتونو ته، تورا عمری زما جوړه گزارونو ته، تورا عمری زما جوړه گزارونو ته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. شیخ سعدي رحمه الله فرمایي کم کسان چې د اخلاقي فساد نه ځان ساتي، د خپل د نظر حفاظت کوي او دا غواړي چې تل لپاره زه پاک لمنی اوسم، هغه به له ګندګیو نه محفوظ پاتې شي او د دې په وجه یې الله رب العزت عملونه ښه کوي. ځکه یوه قاعده ده چې فرمایي من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه، چا چې د الله رضا لپاره یو شی پرېښود، الله جل جلاله به تر هغې غوره بدله ورکړي. او څوک چې د خپل شرمځای او نظر حفاظت ونه کړي او پاکلمني غوره نه کړي، نو په ګناهونو او مصیبتونو کې به مبتلا شي. راشئ ښایسته اخلاق غوره کړئ، د خپلو نظرونو حفاظت وکړئ. درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، چې الله رب العزت تاسو د ګندګیو نه محفوظ کړي، الله رب العزت په دې کې تاسو ته غوره بدله درکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کړي. او څوک چې د خپلو نظرونو ساتنه نه کوي، په اخلاقي فساد باندې اخته وي، په بدبختیو باندې اخته وي، نو الله به هغه په مصیبتونو کې راګیر کړي. هغه څوک چې په دنیا کې زناکار وي، د آخرت په ورځ به ټول مخلوق پیژني، نښه به پرې لګېدلې وي. راشئ الله ته توبه وباسئ، پوه شئ په دې باندې چې یو ځوان د اسلام په مقدس دین کې څه مسئولیت لري او څه موقف لري. الله رب العزت په سورة معارج کې فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون
الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مکرمون. الله رب العزت د پاکو خلکو په صفت کې د نیکو خلکو په صفت کې وایي د هغه کسان دي چې د خپلو شرمځایونو ساتنه نه کوي، اخلاقي فساد نه کوي، پرته له خپلو میرمنو یا له خپلو مملوکه ښځو نه چې د هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ورباندې نشته. البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي هم هغوی له حده تیرې کوونکي دي. هغه کسان چې د خپلو امانتونو حفاظت او د خپلې ژمنې لحاظ ساتي، الله د مؤمنو صفت کوي. هغه کسان دي چې په خپلو شاهدیو کې په رښتینولي باندې ټینګ درېږي. هغه کسان دي چې د خپل مانځه ساتنه کوي. دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسیږي. نو که غواړې چې الله رب العزت په جنت کې ځای درکړي، د جنت په باغونو کې ژوند وکړي، نو راشه پاکلمني غوره کړه، فساد، فحشا او منکرات درنه ځوانه پرېږده، د خپلې ځواني ساتنه په دین باندې وکړه، له ګناه نه ځان وساته. ځکه هغه کسان چې د کبیره ګناهونو نه ځان ساتي، د صغایرو لپاره الله بښنه ورته کوي. الله په سورة نساء کې 11 آیت کې فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. الله رب العزت فرمایي که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ، نو ستاسې وړې وړې ګناهې به موږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. د عزت ځای کومه ځای دی؟ جنت دی. او که خدای مکړه انسان ګناه پرې نه دی، تل لپاره په ګناه کې اخته وي، نو الله به بیا د ذلت ځای ته ننباسي. او د ذلت ځای کوم ځای دی؟ جهنم دی. الله رب العزت دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي. ځان نه د مصعب ابن عمیر غوندې ځوان جوړ کړئ، ځان نه د سید الشهدا حمزه غوندې ځوان جوړ کړئ، ځان نه د خبیب رضی الله تعالی عنه غوندې ځوان جوړ کړئ چې هغوی خپلې وینې د اسلام لپاره تویې کړي، د فساد، فحشا او د شرک په مقابل کې مبارزه وکړه. هغو د خپلې ځواني ساتنه په دین سره کوله، په قرآن سره کوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا سره کوله. او چا چې پاکلمني غوره کړه، د خپلې ځواني ساتنه یې وکړه، د الله په ذکر او د الله په یاد باندې ځان مشغول که، په خپلې ځواني کې ځان د دین او د اسلام خادم وګرځوه. وبه ورو چې د الله وعده ورسره څه ده. الله په صورت احزاب کې 15 آیت کې فرمایي والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. هغه نارینه چې د خپل شرم ځایونو ساتنه کوي، یعنی اخلاقي فساد نه کوي، همدارنګه خویندې او د الله ډیر یادونکي نارینه، د الله یادونکي ښځې، دا خلک هغه کسان دي چې الله رب العزت د هغو لپاره بخښنه او لوی اجر برابر کړی. نو که غواړې چې د الله اجر دې په برخه شي چې هغه جنت دی، د الله رب العزت د بخښنې وړ وګرځې، فساد پرېږده، فحشا پرېږده، خپله ځواني په دین کې تیره کړه، په فسادو، په منکراتو او په فجایو کې مه تیروه. همدارنګه الله رب العزت په صورت نازعات کې فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. الله رب العزت فرمایي چا چې د خپل رب په مخ کې له درېدو نه ویره وکړه او نفس یې له ناوړه غوښتنو څخه ساتلی و، نو جنت د هغه استوګنځای دی. څو ورځې محدود ژوند دی، د الله د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړه. الله به ستا هستوګنځای جنت وګرځوي. او که په خپلې ځواني دوکه شوې، د دنیا په مادیاتو دوکه شوې، نو بیا جنت نه بیا جهنم دی. الله دې موږ ترې وساتي. ځوانانو ته مې دا پیغام دی، مشرانو ته مې دا پیغام دی چې فساد پرېږدئ،
او تاسو پلرونه او میندې که په کورنۍ کې تاسو یو ځوان وینئ چې په فساد او په منکراتو فجایع باندې اخته دی د هغه له درد او مصیبت او شومتیا نه به ستاسو ټول کور الله تباه کړي نصیحت ورته وکړئ که ستاسو په نصیحت او په وینا نه کیږي د کوره وشړئ او هغه کسان چې پاکلمني غوره کوي د خپله ځواني په دین کې تیروي د اسلام او د قرآن په خدمت کې تیروي الله رب العزت هغو ته د جنت زیری ورکوي الله په سورة رحمان کې 46 آیت کې فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان الله دې زموږ نصیب کړي او د هغه چا لپاره چې د خپل رب حضور ته له وړاندې کېدو نه ویره لري هغه لپاره 2 باغونه دي 2 جنتونه دي ورته راشه ځوانه مه دوکه کیږه په ځواني دی غرور مه کوه په ځواني دی فساد پرېږده منکرات پرېږده فجایع پرېږده الله ته متوجه شه چې الله جنت درکړي ځان د دین او د اسلام او د اهل الله خادم وګرځوه تر څو یو ورځ به مرګ راځي دروازه به دې ټکوي په خروارو خاورې به په تا باندې اچول کیږي هلته نه به توشک شته نه قالینه او نه برق نه مور او پلار چې تا د الله د عذاب نه خلاص کي یوازینی څیز چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي هغه ستا نیک عمل او ستا پاکلمني ده همدارنګه درنو خویندو د خپل سترګو ساتنه وکړئ اخلاقي فساد نه ځان وساتئ الله ته متوجه شئ په هغو لارو باندې روان شئ چې په هغو باندې الله او د الله رسول خوشحاله کیږي الله به تاسو ته د جنت زیری درکړي بیبي مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور ځان د فساد نه ساتلی الله د جنت زیری ورکوي ځي لامبي چیرته حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راځي بیبي مریم ورته څه وایي انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا زه په الله باندې ستا نه پناه غواړم که ته پرهیزګاره یې ما پرېږده جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې زه الله رالیږلی یم د دې لپاره چې ستا په ګریوان کې پوکی وکړم تر څو چې الله تا ته بچی درکړي عیسی هغه ورته ووایي چې ما خو واده نه دی کړی او نه مې اخلاقي فساد کړی الله به ما ته د کوم ځای نه بچی راکوي جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې واقعیت داسې دی خو دا د الله فیصله ده الله څه وایي په صورت تحریم کې 12 آیت کې ومریم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين او د عمران د مریم لور مثال راوړي چې هغې د خپل شرم ځای ساتنه کړې وه بیا موږ په هغې کې له خپل لورې نه روح پوکه او هغې د خپل رب د لارښوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړه او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه وه راشئ د الله مطیع شئ د الله فرمانبردار شئ په دې کې به د فتنو او د مصیبتونو نه بچئ هم به په دنیا او هم به په آخرت کې په عزت سره وئ په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند م نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ تختی باطل رانا زه د حق صدا یما برید کوم جارو باندې زه سپینه رڼا یما برید کوم جارو باندې زه سپینه رڼا یما پړک یم د لمر څرک یما تورو ماښامونو ته توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته پړک یم د لمر څرک یما تورو ماښامونو ته توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته زه ننګیالی ځوان یمه زما سنګرونو ته توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته مات می د ازر بوتان زه هغه خلیل یمه یو الله معبود لرم بل چاته علیل یمه یو الله معبود لرم بل چاته علیل یمه زه د خدای په مینه کې داږم سرورونو ته توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته زه د خدای په مینه کې داږم سرورونو ته توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته زه ننګیالی ځوان یمه زما
عمري زما جوړه گزارونو ته تور عمري زما جوړه گزارونو ته بلا خدایا دا سر می بل ته ټیټی دی نشي مات بشي زری زری خو غلام کی دی نشي مات بشي زری زری خو غلام کی دی نشي تل د حق پلار کی خوکیم غیرتونو ته تور عمري زما جوړه گزارونو ته تل د حق پلار کی خوکیم غیرتونو ته تور عمري زما جوړه گزارونو ته تور عمري زما جوړه گزارونو ته زنګلای ځوان یما زما سنگرونو ته تور عمري زما جوړه گزارونو ته تور عمري زما